السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیر جان. نن به در سره شریکوم د ضمیر خان ضمیر صاحب د کتاب نه دویم غزل. د هغې نه مخکې دوه شعرونه چې ښه روغ وي خیر خیریت وي خو سحر لیونې کېږي. ښه روغ وي خیر خیریت وي خو سحر لیونې کېږي. خوبونه د شپې وینې مسافر لیونې کېږي. او نه داسې ورته مه وایه چې ښه نه دي بچي مو، نه داسې ورته مه وایه چې ښه نه دي بچي مو، والله په دې خبره بیا اکثر لیونې کېږي. او غزل څه داسې دی چې د خړو غرونو د ښکلا نه خلک نه دي خبر، د خړو غرونو د ښکلا نه خلک نه دي خبر، یاره بیخي زما او ستا نه خلک نه دي خبر. هغه د سلو پیړو نسل د پرې ټول تباه کړ، هغه د سلو پیړو نسل د پټول تباه کو، په ناجایزه د قرآن خلک نه دي خبر. هغه د سلو پیړو نسل د پټول تباه کو، د ناجایزه د قرآن خلک نه دي خبر. او نه به فرهاد یادوي نه به شیرینې یادوي، نه به فرهاد یادوي نه به شیرینې یادوي، زمونږ د دواړو د وفا نه خلک نه دي خبر. نه به فرهاد یادوي نه به شیرینې یادوي، زمونږ د دواړو د وفا نه خلک نه دي خبر. او په بازارې مینې مې ټول عمر تاوان کړی دی، په بازارې مینه مې ټول عمر تاوان کړی دی، د بازاریانو د جفا نه خلک نه دي خبر. او زه ورته غلی شوم مسکۍ شوه په خندا یې وویل، زه ورته غلی شوم مسکۍ شوه په خندا یې وویل، ولې ضمیره ما او تا نه خلک نه دي خبر. زه ورته غلی شوم مسکۍ شوه په خندا یې وویل، ولې ضمیره ما او تا نه خلک نه دي خبر. د خړو غرونو د ښکلا نه خلک نه دي خبر، د خړو غرونو د ښکلا نه خلک نه دي خبر، یاره زما او ستا نه خلک نه دي خبر. والسلام.